السلام علیکم قدرمندو اچون ولسوالۍ ته راغلیستو نو شکر الحمدلله که څوک یو غریب کورنۍ معرفي کی نو خدمت ته ځان را رسوم قدرمندو د خیراتو د زکات وخت دی یو میاشت روژې مبارک میاشت ته پات دی مونږ کوشش کوو چې دغې اړمنو کورنیو خدمت ته ځان راورسوو دغه قریه تاسې وګورئ دا ټول لیدونکو ته ښه وه نابینا دغلته اوسېږي ګټې وټې هېڅوک نه لري السلام علیکم وعلیکم السلام. کاکا ښه یې بخیر راغلی. جوړې تکړه یې ښه جوړې کاکا خدای عزت وکړه. خدای دا ګلي ګلزار لره سترګو سم نابینی به دومره تشم نینمه چې مړه بس ژوند دی تېرېږي خدای قسم دی چې دومره څه نشته دی موږ خو خدای دا ګلي ګلزار لره خدای دا آباد او خوشحاله لره دا به زړه دې شوي دې دښته کې ډېره دي کې دغه زکات پیسې دي خورکۍ را لېږلي دا په دعاګانو کې یاد ساتئ څه ده دا واخلئ خورکۍ ما دا ټول کور ته راغلم دا قریه هم تاسې وګورئ بچه دا به دې مور ته ورکړي څه ده زکات پیسې دي ته دې ماشوم چپلکې نیولې ده وایي زموږ دغه حالات ته وګوره خورکۍ تاسې ووایه چې څو ورځې کېږي چې وړه کور کې نشته زموږ ژوند درېیمه ورځ ده چې اوس هم ښځې کره ستلې مو وینه توده ډوډۍ راکړه بچي له مه راوړه یو شي د رقم نشته دی دغسې اریانې چې بچي راته ټسېږي او دوړي د رقم نه ریان جنکیانې ګونګۍ درې جنکۍ ګونګۍ دغه یو زوی دی همدا هیڅ یو زوی نه دې ته دعاګانې وکړه بچیه خدای دې دا دنیا هم ښایسته کوه